کېنه دغه ځای کېنه دي سره تصویر نه وباسي ریکارډینګ کوي وی ګلادامه بارام راوسته د چینه نوراني شغلې ختلې د جبینه ګلادامه کړه داخل بارام په کورو نوبتونه غږېدل به لور په لورو یوه شمه ډیوې خپو ته بله سر ته بلېدله وي نوره سیوا رڼا د دې د مخه تلله نو دا واده چې سړی وکړي نو دی مونځ او دس شروع کړي دی په مانځه شي نو وي یو ورځ ورته سیپور خاپیري وي بارامه ګلادامه مو باسه د نظره هغه روره پرا چې تا وله وجلې دا هغه رور توربان ګرځي غلی غلی نو بارام ورته ویوي ښه شوه سیپوره کلمنده چې خبر دې کړم د دې اله د بنده زه یم د باچا زوی ډېر مې پوځونه نه به راشي را دیوان زما پخونه نو چې بارام ماسخوتن مانځله ته نو په کوڅه کې توربان غلی غلی ګرځېده خو چې دی مانځله لړ نو ګلادامه یې ترېنه ووړه اوچته یې کړه چې اوچته یې کړه کوی کاپ نه وي هغه دم یې کوی کاپ نه واړوله ګلادامه یې چې د کټ نه پورته کړله هغه دم یې کوی کاپ نه واړوله دولته یې وینځی وه چا کور ته ښځله یې وړې وه چې کور ته راله نو چې خالي پالنګ یې ولید د مېرمنې نو دولته یې جومات ته لاړه په تلوارو شهزاده ته یې وایي چې ګلادامه درنه وړه توربانه دې ته خپل دښمن معلوم و وي توربان درنه ښځه وړه وي چې خبر شه شهزاده په دې تقدیر نورې ګډ که شهزاده د ځان په ویر دی راغی مور ته ویله زر شه مورې راکړه رخصتونه چې صحیح کړم ګلادانه په ملکونه وی خیر دا چې مور ورکړه اجازت بیا راغی ودرېده په در ته په عیبت پلار ته ودرېده پلار ته یې ویله زر شه راله راکړه رخصتونه چې صحیح کړم ګلادانه په ملکونه پلار ورته وی د دیوانو روکه چا نه رامونتلي بل واده به دله وکړم مزیدار ای بارامه راته مه کوه دا خبرې نو ته ورته وی بېلتانه سپینه جوسه کړه راله توره پس له دې به پاتې نه شم د پیغوره خلک به راته پیغور کوي چې ښځه درنه دیو تښتولې راته بېغمه ناستې نو مال اجازت راکړه نو اخر دا چې کیشور ورکړي اجازت وی بارامه زه ورځه ما په خدای سپارلی په بدری پسې ورځه ما یې بخلی نو ته ورته وی بدری څوک د پلاره د بدری نه پېژنده نو کیشور باچا پلار و هغه ورته وی خاني روخان کشتر ستا یو ملوک رورو په نسب باندې د زوی دی د ترورو شهزادګۍ بدری یې ښځه د نامداره شهزاده ته ورځه ته رغېځایه لکه دا روکه به تاله هغه جینۍ مومي تی نه شي مونتی هغه ښاپېری را به په هوا ګرځي نو دی را روان شه پاس سور شه پلار ولې اجازت ورکړه ښځه ته دی وتښتوله د مزلې کولې دی هغه باچایۍ ته راغی هغه سیپور له چې کومه ښځه پیري له خلاصه کړې وه دا کیسه خو تا اورېدلې وه پیري له چې ښځه خلاصه کړې وه نو هغه پیریانو باچایۍ ته دی راغی چې باغ ته دی راغی شهزاده د هغه باغ په ننداره شه چې ډېر وخت پس هغه باغ ده ولیدو نو چې سیپور ولیدو نو هغه ورته وی بارامه هر کله راشي ډېر وخت دی زما د ملک وکړل سیلونه څنګه راغلی نو ده ورته وی دغسې چل دی یاره دې ورانه ښځه تښتولې ده او را ښځه یې تېره دې په سر کې تښتولې وه دې سیپور خاپیري له ښځه را خلاصه کړې وه هغه دې یې وجلی و د توربان رور یې وجلی و او د نه بیا ښځه توربان دې وتښتوله نه ده چې کومه ښځه را تښتولې وه دیو نه یې را خلاصه کړې وه هغه دې یې وجلی و نو هره سیپور خاپیري ښځه وه نه سیپور ته هغه ښځې وي دې شهزاده خدمتونه یې دي کړي ستا دړوان دی هغه پرات دی وي که د خاورو لاندې وي ستا لپاره یې ملک هغه دی او دویمه دا چې رخبزه یې کړه را خلاصه ای سیپوره سمدستي ورپسې پاسه لکه اوس د ده خدمت دی اوس به دله دا خدمت ضرور کوي خاوند ته یې وي نو دا پیریانو خاپیري و د پیریانو باچاو ده نو ده پوج ته حکم وکړي ګرځی دا دیوان ګوری او دا دیو به په نظر راولی دی 3 میاشتې وګرځېدل هغه دیو یې پیدا نه کو چې پیدا یې نه کړ نو د شهزاده ته وی چې بارامه ته هم ګرځه او موږ به هم ګرځو دا دیو موږ پیدا نه کړو خو که تا ومونته نو موږ له به خبر راکړی یوازې به ورسره نه جنګېږي او که موږ ومونته نو موږ به تا له خبر درکړو نو بس دی له دې نه روان شو چې له دې نه روان شه نو پاس سور دی مزلې کوي یو دریاب وله مخې له ورغی د شهزاده له چې دریاب وله مخې له ورغی نو هغه دریاب کې یو جاز راته دی جاز ته وخوت هسې پرېښود
نو غر په دریاب کې یو غر د له مخې له ورغی چې ده ویږي دا دریاب غاړه را غر چې و نو په دریاب کې دننه و منځ کې و نو دغه جاز والا ته سپین ګیري جاز چلو هغه ته وی بابا جاز ودروه زه دا ځای کوزېږم د ده دا مطلب و چې دا غر خشکه کېده کېدای شي که دغه دیو دلته وي چې دی کوز شي او غر سر ته وکښوته نو په څلور واړه طرفه دغه غر نه دریاب بهېده دا غر چې و دا په دریاب کې و نو ده وی یا خدای پاکه رس جاز نه هم کوز شومه او اوس نه کشتی شته نه بیړی شته زه به کوم څه زه خو دریاب منځ کې دا غونډی راوړو دې غونډی نه خو زه نه وتی شم ځکه چې دریاب منځ کې را دی جس کله کینې کله جاړي چې یا خدای پاکه زه ورځې نه کله دا بارام شهزاده او دی لرې داسې لکه کټار دا ډیری چې نه دغسې یو ډیری وه په هغې یو مارغه ناست و هغه مارغه دی نظر کې اخیستی دی چې دا مارغه چې و نو دا را بادشاه و د مارغانو نو یو مارغه ته وی وی ورشه دا خو د مارغانو د پیریانو د انسانانو ملک دا خو د انسانانو ملک نه دی دا خو چې دا انسان د دې غره سر کې دغه ځای څه کوي ادې ماله راوله راسورې که په ځانه ماله یې راوله دا مارغه راغی پخوا باره شاه خبرې کولي بارام شهزاده ته وی چې زما باچارې غواړي په ما راسور شه چې دې سور شو پې او ده دې مارغه له بوته نو دې مارغه ورته وی د کوم ځای یې تا دې غره کې څه کولو ده ورته ټوله کیسه وکړه چې زما نه دغسې توره باندې یو ښځه تختولې ده ازروکه پسې را روان وم او یو جاز سره وختم هغه جاز ما ویږي دا غر چې دی دا سیند په پوله دی او زه دا جاز نه کوز شوم هغه غره ته چې وختم نو په د څلور واړه طرفه دریاب بهېده بس نو ده ورته وي ته د کوم ځای کوم ښار یې ده ورته وي زه د شام د باچا زوی یم د سلیمان علیه السلام نوسی یم چې ده ورته د سلیمان علیه السلام نوم واغست نو مارغه په ده ترس راغی مارغه ورته وی چې ته خو ډېرې لویه ستاین وسې او ګوره دیو خو تا سره ډېر زیاتې کړی دی چې ستا نه یې ښځه تختولې ده او سلیمان علیه السلام زه په خپل لاس دې مارغانو له باچا کړی یم هغه مارغه ورته وي زه د هغه له لاس باچا یم د سلیمانو پیغمبر د لاس خو ته ماتل شه تر ماښامه ته ما سره در ماښامه ایثار شه وی د مارغانو مې شپېته لاکه لښکر دی په ټولو زما حکم برابر دی ستا لپاره به زه حکم وله ورکړمه او رازر به درته هغه کافر زر کړمه لکه هغه دیو به درله معلوم کړمه نو زه ده سره شپه راله دې مارغه سره نو چې ماښام شو نو یو مارغه به راته هغه مارغه ته به یې سلام کوه کېناسته به شپېته لښکر چې جمع شو نو دې مارغه ورته وی یو خدمت در باندې راغی بادرانو او ایثار که خیري به تاسو دې ځوان خدمت کوئ بل کار به نه کوئ شپېته لکه مارغان او شپېته واړه لکه به د خدمت کوئ توربان دیو به ګورئ نو هغې ورته وي بس ټیک ده دی خو باچا ورپې د مارغانو دا مارغه نو وي شهزاده بارام اریانو د مارغه زور ته دوره پوج یو ښه نو وي چې سار شه نو وي چې مارغان په هوا شو نو په هوا کې خواره شو څوک په نرخواته لړلو څوک په قبله لړلو رڼا ورځ یې کړله توره وي اسمان یې پټ کړه چې په هوا شو وي څوک په یو لړل په هوا کې خواره شو په څلور واړه طرفه خواره شو په قطب او په نیله او په نرخواته او په قبله دې ټوله ورځ وګرځېدل په هوا او دې څه پته معلومه نه کړه واپس ماسخوتن راغلو مارغانو باچا ورته وي څه پته معلومه کړه وي نه په دې ځمکه د کویکاپ نه په دې مخ دا ځمکه موږ ټوله جوړ کړه په دې ځمکه توربان دیو نشته نو دې مارغه شهزاده ته ووایي بارام ته وي تا له ما پوره خدمت وکړو ځکه چې تا له ما راوا مارغان شپېته لکه وګرځولو او تا له یې روکه پیدا نه کړه نو ته به یې پاس څه پیدا کړې یا به یې په خپله ګرځې نو څه به یې پیدا کړي خو ته واپس ده ستا خدمت کې زه ناکامه شومه او کوشش به دله کومه ګرځم به دله دې مارغه ورته وي دی به زه تاله پیدا کومه خو داره چې اوس دې وخت کې زه ناکامه شومه ما تاله شپېته لکه لښکر وګرځه او تاله ما دشمن پیدا نه کړو ته اوس تللی شي نو ده ورته وي یو سوال درته کومه ای صاحبه که تیک منظور کړي نو هغه ورته وي څه سوال کړي وي ما خاني روخان ته ورسوه د ملوک شهزاده باغ ته نو ده ورته وي ملوک ستا سره
نو ده ورته وي خاني روخان کې شته زما یو ملوک رور او په نسب باندې مې زوی دی د ترور لکه زما د ترور زوی دی شهزادګۍ بدرۍ ښځه د نامداره نو ته ما ته راغه ځای ورسوه نو هغه ښځه به راله ګرځي پاوه نو ډېره ملوک شهزاده باغ ته هغه مارغه ورته وایي دا کار راته اسان دی چې دی هلته ورسو نو باغ کې کټ پروت دی پالنګ او ملوک پاسېدلی دی باغ کې میوې خوري او دی مارغانو په پالنګ کې کوز کو ده مارغانو ته وایي خورئ میوې دا زما ضرور باغ دی چې ملوک د باغ راغه سره را واپس شه نو مارغانو وله باغ هم تاله کړی وره میوو او دیم پالنګ کې هم ناست نو ده ته وی توری ورپسې راویسته وي په مارغانو راله باغ هم تاله کړه لا زما پالنګ کې هم پروت دی ده ورته وي زه بارام یم نو هغه ورته وي هسې نوم دی اورېدلی د بارام و بارام نشي دي ملکونو ته راتللی نو تخته نو ده ورته وی ای په ملوکه راته مه کوه رټنه پردیسي رور دې راغلی یم بې وطنه زه بارام یم نو هغه ورته وایي چې ته بارام یې نو نوم دې یاد کړم د پلار هم د پدر د پلار نیکه نوم دې یاد کړه چې ته بارام یې ده نه و لیدلی بارام نوم یې اورېدلی خو لیدلی نه و وی زه کشور باچا فرزند یم بل نسی د سلیمانو پیغمبر یم نو دا ملوک چې و نو دی د لور زوی و دی د زوی زوی و دا بارام نو هغه وپېژنده کټ کې ورسره کېناسته ده له په خپو زور کوي شهزادګۍ بدری په هوا تله نو دوی هغې ورته وي ملوکه وي راته ښکاري وي د دې ځوانه ډېر ویرېدلي وي د یارې د کټ کې هم سملولی وي په خپو له زورونه هم کوي وي تا خو وایي که دې کټ کې ما څوک ولیدل نو زه به یې مړ کومه د دې ځوانه راته ښکاري ډېر ویرېدلي نو ده ورته وي دا خو زما د ماما زوی دی دا خو بارام دی نو هغې ورته وي چې دا بارام دی نو تا بار سملولی دی کور ته یې نه بیایي نو دی یې کور ته روان کړو نو ابراهیم شاه وي یو ځای شو واړه خپل ټبر د ټبر سړی یې و که نه دی یې کور ته بوته او دله یې چای ډوډۍ تیار کړله د ملوک وي دوه زامنو چې راله کور ته راله ودرېد انغري په غاړه مور ته مور یې دا سړی څوک دی چې زموږ د پلار په شان د رنګ دی نو هغې ورته وایي بچو پریشان دي خبرې پردیسي تر هم راغلی دی د لرې ستاسو تره کېږي زما کېږي لیور او په ادب کې ورله ورشئ برابر لکه ادب کې ورته خیر علي ووایي نو هغې راغله خیر علي بارام ته ووایي په خپې پرېوتله هغه وله په سر لاس راښ کوي ملوکه دا دې زامن دي یو دی اوس ماسخوتن چې دي ډوډۍ وخوړه نو دی به ترې تپوس کوي دا بدری ترې تپوس کوي تا خو واده نه مونږ خبر شوي چې ګلادامه دې واده کړله ګلادامه خو ډېره ښایسته ده سزلواد ملواد د شوی دی او که نه زوی لورو دی ورته په ژړا شه ده ورته وي زه خو هغې پسې راوتی ما خو زما نه توره بان دې وتښتولې ده نو دا ملوک هم خفه شوه او دا بدری هم خفه شوه یو بل پسې داسې لاس ومږل ښه چې خفه شو نو دې ملوک وي یاره چې ځوان وی چې دا دیو ما دې ورور له وژلی وی او دا ورور زما نه ښه پاللې تللی وی د دې ملک او راښځه هم بوتلی وی خو دا دی چې اوس زه بوډا شوم دا بدری په هغه ماسخوتن په هوا شوه او ګلادام یې پسې په ګرځېدو شوه دا چې شپږ میاشتې وګرځېده په هوا نو د پلار باچایۍ کې کوزه شوه هغې ورته وي بدری ته خو ډېره وي شام نه مې لیور راغلی هغه نه ښځه دې وتښتولې روکه پسې وګرځېدم ستړی شوم څه مې ونه موندل 3 میاشتې هغې وګرځېدل پلار کورې ته دمه وخوره دا بیا په هوا شوه 3 میاشتې چې دمه شوه له پلار د کوره دا بیا په هوا شوه دا 7 میاشتې وګرځېده دې روکه پیدا نه کړه دا داسې په یو ساره راتلله که د دې غر پرې ویښو څوک ورته حضر علیه السلام وایي څوک ورته خواجه صاحب وایي د هغه یو جونګړه وه دا بدری یې په کرامت ولیده چې په هوا تله دې بدری له اواز ورکوي راکوزه شه بدری چته تللی وي چې دا راکوزه شوه نو ورته وایي بدری چته تللی وي ته خو ډېره ستړې شوي یو لکه ډېر مزل چیرې کړي وي یاره خواجه صاحب وي دغسې لیور مې له شام نه راغلی دی او شام د باچا زوی دی د هغه نه توربان دې ښځه تښتولې ده او دا 1.5 کال وګرځېدم ما روکه ونه مونځه هغه ورته وي سوال دې قبلومه بیا ما په خپلو سترګو لیدلې ده زما سر د پاسه یې وړه او د ګلادامې د خولې دا نارې ختلې زه یې وړم بارامه ته څه شولې وي ته دې خوا ګورې هلې کوی کاپ ناړولې ده دلته یې مه ګوره نو دا
دې ورته وایي ما ورپسې پیره پوزه چې زه په خپلو سترګو وینم. وي نه زه ورېږه خپل د کرامت خاپیري لېږمه چې مړه کړې ده او که جمدی ده. نو زه چې خاپیري ولېږل نو هغې وله خبر راوړه خواجه صاحب له وي جمدی ده د پولادو پنجره یې تاو کړې را او توربانو درې په کور کې را. نو دې ورته وایي پیره وي ما ورپسې پوزه چې زه په خپلو سترګو ووینم. نو هغې خواجه صاحب ورته وایي ته زما د خاپیرو په رفتار نه شې تللی ته به سترګې پټی دي به تا وړي هره کرامت خاپیرو. نو بس دې سترګې پټې کړې هغې اوچته کړه په پنجره کېنوله. ګلادام یې ته ویې وي زه دې بیایم. ګلادام یې ورته وایي ته څومره وخت کې راغلي؟ وی 2.5 کاله در پسې وګرځېدم 2.5 کاله پس مې وموندې. نو هغې ورته وی بارام له زما را لاس دا ګوته ورکړه په تلوار ورپسې زه بارام خبر کړه که دلته راتلی شي خو ما بوځي او که هغه دلته نه شي راتلی نو ما ته نه شي بوتلی ځکه که زه تا سره ځمه نو د کویکاب سر ته به لا نه وي رسېدلي چې دا دیو به راویښ شوي مونږ به یې لاندې کړي دواړه به یې مړې کړي. دا دیوان د هغه د سوري نه یریږي د هغه نوم چې اوري دلته کې لړزېږي. وی که دلته نه شي راتلی نو ما نه شي خلاصولی. زما را لاس دا ګوته وله اوسه او په تلوار ورپسې زه بارام خبر کړه. نو بس دې ګوته راواغسته را روانه شوه روکه یې ومونته بدره یې روکه ومونته راخوا او چې ګوته یې راوړه ملوک شهزاده له نو دغه له بارام شهزاده له وی بس مبارک شه ګوته مې دله راوړه روکه مې ومونته. هغه کاسد ته وي ملوک ته وی یو کاسد راله راکوي یو باچایي د هغې ته یې لېږم خو راوا کاسد د خاپیرو چې په اواز وي نه هغه سیپور خاپیرې خبر که هغه 40,000 پوج ځان سره که راغی بیا یې مارغانو ته خط ولیکه مارغان راللو سر برې څه وګوم خو 4 باچایي دیوانو پسې لړي او دیوان یې وواله ویې ټکول مړې کړلو توربان دیو یې مړ کړو او ګلادام یې راخلاصه کړله او رای وسته ملوک شهزاده کره. نو دغه ملوک شهزاده زوی پکې مړو یو په هغه جنګ کې نو په ملوک باندې غم او خوشحالي زور شو خو خوشحاله دا و چې معشوقه یې ضرور په لاس راله لکه جنګ یې وګاټه. نو بس دغه کیسه وه یاره شام ته واپس یې ښځه راوستل.